دا چې زما نوم نور احمد ده، د پکتیکا ولایت دلته په مرکز کې اوسېږم او زه په خپله معلول یم، یعنې په 100% کې 80% معلول یم. د پښه مې ټوله مصنوي ده سر تر پایه. علت یې مطلب اوس دی کټ سوي ده، په مین باندې کټ سوي ده. نو دا چې تاسې د سویډن کارمندان یاستئ او دلته موږ ته راغلي یاستئ، موږ له تاسې له راتګ څخه مننه کوو او هرکلي درته وایو، ځکه د سویډن کارکوونکو که په هره بخشه کې ده، که د تعلیم په بخشه کې ده، که د مالوتوب په بخش کې ده او که د حرفوي کورسونو په برخه کې ده، له موږ سره یې ډېرې هلې ځلې کړي دي، له معلولینو او همدارنګه له نورو کسانو سره. هغه کسان چې هغه کاروبار نشي کولی یا یې نه کوي. نو دا چې زه یو معلول یم او له سویډن له کارمندانو څخه ډېره مننه کوم، له موږ سره یې ډېرې هلې ځلې وکولې. ما اقتصادي مشکلات لرل، دا چې زه معلول سولم زه ډېر ناهیلی سولم چې زه به اوس څه کار کومه، ځکه زما پښه کته سوله، زه په 100% کې 80% معلول ولمه. نو زه ډېر مایوسه سولم. خو کوم وخت چې د سویډن کارمندانو د سویډن له دفتر هغه د معلولتوب بخشه کې قرضه ورکوي معلولینو ته، هغوی له ما سره واده وکړه، ما دوی ته مراجعه وکوله او ما ته یې په اول قدم کې 10,000 افغانۍ قرضه راکړه چې هغه داسې قرضه ورکوي چې د شرایطو او د قانون سره برابره، یعنې سود نه پکې راځي، بېرته 2,000 روپۍ د میاشتې ورکومه. بیا یې له هغه نه وروسته چې ما کاروبار پې شروع کړو، یوه وړه کوکه مې پې کېښودله، دا د شروالي د جومات مخامخ. له هغې نه مې کتابونه ورته راوړل، څه پټکاپي او دا شی سول، هله تر دې پورې چې د دوکان ته راورسېدلم. نو د سویډن کارمندانو له موږ سره ډېر کوشش وکاوه، یعنې دا د دوی هغه اوله هدف و، د دوی له موږ سره کومک و چې موږ یې د ابتدا مطلب د کاروبار موږ شروع کوله. وروسته هغه موږ هم خپل همت وکاوه، مطلب ما هغه د دوی پیسې خوسې نه کړې ضایع، کاروبار مې پرې وکاوه تر دې پورې چې زه د دوکان ته راورسېدلم. د ما اقتصادي د کور ستونزې ولې، مشکلات مې وو، اقتصادي وضع مې ضعیفه وله. نو زه اوله له د سویډن له دفتر څخه ډېر خوشحاله یم چې دوی ډېر کارمندان ډېر ښه وسیله رحمي لري، په وخت باندې راځي، په عذابه یم نصیب موږ ته خپله قرضه بېرته له موږ چې اخلي په وخت باندې، او نور حیاتان چې راځي، مطلب ډېر ښه پروسه یې ده، شفافه پروسه یې ده او موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. او د معلولینو سره یو دا ډېر غټ کومک دی چې هغه معلولین د ټولنې بېچاره خلک دي. خو معلولینو ته هم داسې وایم، دا زه د یو معلول په صفت باندې، ځکه ډېر معلولین دغسې ګرځي، کاروبار نه کوي، هغه سوال کوي. سوال خو د اسلام نه نظره ناروا ده، بلې واعدوا لما استطعتم، انسان به کوشش کوي، روزي له پاسه نه راوړېږي، انسان به کوشش کوي. د سویډن کارمندانو حرفوي کورسونه ورته برابروي، قرضې ورکوي، خو چې دا معلول یو کار وکوي. نو معلول چې خپل د آینده به یې برابر چې کله چې یو کار وکوي او په ټولنه کې به هم یو رول ولوبوي، مطلب ټولنه به په ښه سترګه ورته وګوري، ځکه هر معلول چې کار کوي او هغه ټولنه ډېره ترې خوشحاله وي. دا نن سبا وخت دغسې سوی ده او الله تعالی هم ځینې ناراضه کېږي، ځکه له انسان چې معلول چې الله تعالی یو نعمت اخیستی، الله تعالی یې په آخرت کې وزونه ورکوي، خو هغه خپل کوشش به کوي. نو د ما ټولو معلولینو ته دا توصیه ده، دا مې اعلان ده چې د موږ د معلولینو ټولنه ده، هلته هغه کسان وي مجلس کې یوه کیسه زه خپله چې مې لیدلې بالمشاهده، هغه معلولین موږ سره ناست و، هغه ټولنه مجلس و، کله چې راغلم زه خپله کوکه ته راغلم، هغه یو معلول و په بازار کې ګرځېدو، یعنې سوال یې کاوه. کله چې زما کوکه ته راغی چې ما ته یې وکتل چې وپېژني چې دا خو له ما نه ډېر معلول ده، دغسې ودرېدو. نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې ولې غږېږه، ویلې چې زه خو خپله ګرځم، سوال کوم او هغه ګرځم، او ته دومره همت کوي په دې یخ کې، مطلب په یوه کوکه کې ولاړ یې، مطلب کتابونه یا کلمان یا دا شی خرڅوي. نو ووایي چې زه به ماتې انشاءالله یو کار به کوم او سوال به نه کوم. نو ټولو معلولینو ته د ما دا توصیه ده چې د سویډن دفتر له معلولینو سره ډېر ښه رول لوبوي، مطلب هغه قرضې ورکوي، هغه مشکلات یې په مخ باندې بیایي، دوی باید کوشش وکړي، دوی ناهیلې نیسي،
ځکه ډېر معلولین چې ما خپله ورته کتلان په کابل کې دا د سور صلیب د یو دفتر ده چې د معلولینو فزیکي برخه کې کار کوي هلته چې ما معلولینو هغوی ما ته ډېر هغه راکړو چې زه دو کار ته چمتو کړم ځکه چې دوی ته مې کتل چا به پښې جوړولې چا به لاسونه جوړول او چا به کاټونه ورویژل یعنې یو کار به یې کاوه خو زه په خپله د سویډن له دفتر څخه ډېر خوشحاله یم دا د دوی همکاري وله د دوی همدردي وله موږ سره یوه کوله چې دغجې ته یې راورسولو اوس خپل کار صحیح ده قرضه به مې راباندې موږ ته مطلب له نورو چبن قرضه راخلو خو دغه اوله ابتدا چې دوی راکېښودله نور باید موږ خپل کار په مخ باندې بیایو انشاءالله له دغه یغه کار چې دغه کار ته راورسېدلم له دوی څخه ډېر منندو یم او معلولینو ته ما دا توصیه ده چې په ډېرو کسانو باندې حرفوي کورسونه زده کړي مګر کار نه کوي های د دوی دپاره پې زده کړي زحمت او تکلیف یې ورسره کړی چې د آینده برابره کړي د ژوند کله چې په انسان باندې وخت تېر شي بیا به ورې ارمان کوي چې کشکې ما یو څه هغه کړي وای نو دا مې توصیه ده چې دوی له سوال څخه راوګرځي او خپل کاروبار برابر کړي همت وکړي ناهیله کېږي د نه هر کار معلول کولی شي د روغ په شان باندې چې وغواړي الله تعالی نورم توفیق ورکوي مثلا چې یو انسان اوله د ماسې د پښه کټ ته ټوله یو من د مصنوي پښه ده ما بیت غورځولی په خپل زحمت سره باندې له دې نه مې دا استفاده اخیستې په دغه وجه مې نه ده غورځولی چې دا مطلب سړی بد پې ښکاري په دغه وجه باندې چې زه له دا مصنوي پښه څخه ښه استفاده واخلم او دغومره مې ځینې اخیستم داسې ځم او تګ او رفتار او هر شی ډېر دا احساس کوي چې دا روغ سړی ده مطلب زه په سلو کې 8% معلول یم نور له تاسې راتګ ته هرکلي یم او معلولینو ته